علوم بنیاد ګوره مونږ صرف وایو صرف مونږ څه دپاره وایو مونږ یې قرآن دپاره وایو صرف کې مونږ صیغې قرآن دپاره زده کوو بل څه دپاره خو نه زده کوو یا په حدیث دپاره او داسې ورپسې نحو وایو نو په هغې کې مونږ څومره قواعد چې زده کوو مونږ د قرآن او د حدیث دپاره زده کوو نو دا اساس العلوم دی او فقه چې ده نه هغه مونږ د قرآن نه راوتې ده زمونږ ائمه په هغې چې کوم محنت او کوشش کړی نو هغه استنباط یې کړی دی نو استنباط یې خو د قرآن او د حدیث نه کړی دی بل ځای نه یې خو نه دی کړی اوس امام صاحب څه د ځان نس اقتضاء النس په اعتبار عبارت النس په اعتبار سره هغه د یو مسلې استنباط کړی دی نو هغه د نصوص اربعو ته کتلی دي نصوص اربعو مطابق روان دی نو په دې کې بعضې مفید څیزونه چې دي نو هغې طرف ته به مونږ ځو هغه مونږ ځان په هغې باندې پویو نو پکې زمونږ ړومبنی امر چې دی ړومبنی امر هغه زمونږ اخلاصي نیت وي که نیت خالص نه و لکه اوس یو سړی ګوره علوم مونږ زده کوو نو دې ځای کې په دې نیت ځان پویل غواړي مونږ په ذهن کې دا راشي چې بھائی زه قرآن زده کوم زه باطل په دې باندې خویوم رانیسم به نو چې دا زه وایم چې زه باطل په دې باندې خویوم نو دام زما نیت خالص دی ګورې هسې نه چې څوک دا ووایي چې بھائی ته قرآن دې دپاره زده کړی ته خلکو سره پې باس کې او زه به باطل سره باس کوم دا خو زما خالص نیت دی لکه قرآن کریم کې که یو سړی دا ووایي چې یاره قرآن خو د الله رضا دپاره نو د الله رضا خو دغه ده که نه چې باطل خو به زه په قرآن باندې غلی کوم زه به قرآن کریم داسې زده کوم چې زه د باطل مقابله به په قرآن باندې کوم اوس که دې ځای څوک دا ووایي چې ښه بھائی د الله ربوبیت او د هغه وحدانیت چې دی نو هغه ته په څه وجه باندې منې نو ته به وایې چې هغه زه بلا دلیل منم هغې ما ته د دلیل ضرورت نشته لیکن چې کوم منکر وي نو منکر ته به زه چل کوم بیا منکر ته خو به زه دلیل پیش کوم که نه اوس دغه دلیل د منکر بیا جدا اعتبارات دي خپل منکرینو کې د قسم قسم دي نو چې په منکرینو کې کم قسم وي د هغه مطابق دلیل به زه ورکوم منکرینو کې کم قسم وي لکه تاسو تفاسیرو ته چې ګورئ تفسیر حقانی چې ته کلاو کې نو د هغه په زمانه کې چې کم باطل و هغه د هغې خلاف کار کو رولمانی که کلاو کې اسلوب جدا دی که معرف هر تفسیر چې د راواغستن د هغه اسلوب جدا دی او هغه موقع په موقع باندې راځي زه به بیانوم انشاءالله تعالی چې د ده دې ځای کې موقف دا دی د ده موقف دا دی د ده موقع زه به باطل غلی کومه خو د باطل غلی کولو سره نیت مې دا رانشي چې خلک ووایي چې دی قابل دی چې دا نیت ورسره رانشي زه به باطل غلی کومه لیکن چې خلک دا ونه وایي چې دی قابل دی دا ذهن کې رانشي د خلکو دا خبره په ذهن کې هغې کې تاسو په خپله پوهې چې د قیامت په ورځ به لوی عالم به وي الله به ورته وایي تا ته خو څه نه میلاویږي تا چې چا دپاره کړي و هغې نه بدل واخله به وایي ما د چا دپاره الله کړي دي الله به ورته وفرمایي چې تا وایي چې د دنیا خلک ما ته قابل ووایي اوس لړ شه دنیا خلکو درته قابل ویلو هغې نه ثواب واخله نو دا خبره خو ډېره وړه غوندې ده لیکن که په دې سوچو کې نو دا ډېره زیاته لرې تلې ده داسې لرې تلې ده چې خپله زندګي مونږ په مدرسو کې په جوماتونو کې وقف کړه او په مدرسو په جوماتونو کې م زندګي وقف کړه او وروستو چې کله آخرت ته ترنه لاړ شو الله مونږ راونیسي او الله مونږ له سزا راکوي نو دا خو مونږ ډېر بدقسمته وي بیا زندګي م په مدرسه کې تېره شوه زندگیم په علومو کې تیره شوه زندگیم قرآن او حدیث له ورکړه د دنیا د عیاشو نه د دنیا د خلکو ګوره خلک پارکونو ته ځي موږ نه ځو خلک هلته منډې وایي او مستی کوي موږ نه کوو ها جي خلک هلته کې کم غوبل کوي موږ نه کوو خلک بازار کې څنګه روان وي موږ نه ځو هغسې خلک څنګه موټرسایکل چلوي موږ یې هغسې نه چلو ها جي خلک څنګه موټر چلی مونږ یې هغسې نه چلو خلک په لاره کې یو بل ته په کوم انداز چغه وایي مونږ یې نه وهو خلک په کوم انداز لاره کې په بړق بړق په خندا شي مونږ نه خاندو خلک په روانه کې برګر نیولې خوري یې مونږ یې نه خورو خلکو روانه کې پیپسي نیولې او داسې ګوټ تکوي او روان یې لاس کې داسې نیولې مونږ نه کوو داسې زما خبرو ته م خیال دی خلک په مسحرو کې سملي مونږ په جومات کې په ځمکه باندې سملو په مدرسه کې په ځمکه باندې سملو
اوس دا ډېرې خبرې دي ډېر فرقونه دي اوس دا ټول هر څه مونږ کوو او د دې باوجود راته سبا الله وایي چې زه رک شه نو مونږ څه فایده حاصله کړه مونږ څه فایده حاصله نه کړه زمونږ نیت خالص نه وی بس زمونږ هر څه تباه کېږي اعمال تباه کېږي مونږ ته څه فایده نه میلاویږي نو په دې وجه باندې د بره دغه دپاره او لګوه بره لوډ سپیکر دی نه پوهېږي میک راواخله نو په دې کې اوس په ذهن کې دا خبره کېښودل غواړي دا راواله دا ټیک دی دا راواله دا ماله راکه او بټن یې ولګوه بټن یې ولګوه بس نو په دې باندې اوس په دې باندې دا خبره ذهن کې کېښودل غواړي چې زمونږ د نیت اصلاح دا زمونږ دپاره یو اهمه خبره ده د نیت اصلاح دا زمونږ دپاره یو اهمه خبره ده که زمونږ نیت خالص نه وي نو مونږ هسې راغلو کېناستو قرآن کریم ته ګنټې ځان له ولګولې څو ګنټې مونږ ناست یو په ځان باندې م سخته تېره کړه او مونږ ته وروستو څه فایده نه میلاویږي ځکه زمونږ نیت خالص نه دی نو دا نیت خالص دا خبره ښکاري ډېره وړه غوندې لیکن د دې خبرې چې فوایدو ته وګوري او په دې خبره عمل نه کولو کې نقصاناتو ته وګوري نو انسان بیا پوه شي چې الله تا خو ماله کم نظام چې تا مقرر کړی دی الله که په دې کې زما نه کمزوري کېږي دا خو زما تباهي ده نو موږ به د خپلې تباهۍ نه ځان ساتو په دې باندې چې موږ سبق ته کینو نیت به م خالي سي بس الله ستا رضا دپاره وم دا سبق ستا رضا دپاره دی دا الله رضا هغه به ځان له هر وخت هر ځای کې شامل حال ساتو که چېرې د الله رضا شامل حال نه وي نو زمونږ د سبق څه فایده میلاو نه شوه ځان هم هسې وخت ضایع کړ وخت هم ولګو کور هم پرېښودو خپله بستره هم پرېښوده رالو مسافرۍ کې هسې تاسو اندازه ولګوئ په مسافرۍ کې چې ډېر ښکلی خوراک هم میلاویږي ډېره ښکلې استوګنه خو د کور په شان دي د کور سړه روټۍ او د مسافرۍ پراټه د کور ساده په ټماټرو کې درله شوروا کړي او په مسافرۍ کې درله چیلې پوخ کړي دواړو کې ډېر فرق دی د کور هغه خوند کوي کور کې بنده د خپلې خوښې ګرځي په خپله خوښه راکوزېږي په خپله خوښه کټ ته خیږي په خپله خوښه باندې ګرځي په خپله خوښه څه څیز له ګوتې ورړي مسافرۍ کې خو داسې نه وي په خپله خوښه څوک څه کوي دلته هېڅ نه کوي بستره د ټیم مطابق یې خورئ د ټیم مطابق یې اوچتئ په کور کې د بستره پرېښوده پرته ده څوک به یې اوچته کړي دلته د سهار بانګ اعلان نه دی ویلی د بستره راغونډه کړې ده ولې راغونډه کړې ده اوس به جومات ته خلک راځي زما بستره به راغونډئ مونځ پسې دی ځان له ګوټ ګوري چې زه کوم ځای کې ډډه ولګوم څوک به وایي چې زه تلاوت کوم څوک به وایي څه کوم نو عمومي طور په دې کې چې دا دومره سختی دی په ځان باندې تیری برداشت کوي روټۍ په ټیم نه ده چای په ټیم نه ده نور ضروریات دي هغه د په ټیم باندې نه دي او بیا هم د ده نیت خالص نو او دی پې جنت حاصل نه کي دی خو نقصانی شو دی خو ډېر زیات نقصانی شو نو په دې وجه باندې نیت به خالص ساتو چې زمونږ نیت دا صرف او صرف د الله رضا په دې کې مقصود وي صرف د الله رضا سعد الله دا وسره دا وکړه صرف د الله رضا وي په دې کې بل هېڅ شی نه وي نو دا به یو ضروري خبره وي چې مونږ به ٹھیک شو بس زور ده تاسو ته کار وکړو 10 بجې شروع کړو 8 بجې سهار 8 بجې ماستې شو ګور تار کې نه ما ته وایي رستو ښه ٹھیک بیا سم انتظار وکړو نو عمومي طور دغه خبره ډیره زیاته د نیت دا خبره چې دا زمونږ نیت بس خالص وي
مونږ راځو الله رضا دپاره کینو. زه ګنټې خرابوم، الله رضا دپاره خرابوم. په دې ګنټو باندې ما ته الله ډېر څه راکوي. نو زه په دې کې داسې یو کار ونه کوم چې په هغې کې زما په نیت کې فتور راشي او د نیت هغه فتور ما د هر څه نه وباسي. بل په حدیث کې راځي من امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي. څوک فرمایي؟ امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم من عمل بما علم اعطاه الله. لکه چا چې عمل وکړ په خپل علم باندې الله ورله ورکوي. څه ورله ورکوي؟ الله ورله ورکوي داسې علم چې ما لم یعلم، چې هغه دته نه وي حاصل. اوس په دې علم باندې دا عمل څه شی دی؟ عمل هم دغه دی که نه؟ دغه عمل دی چې دی لکه د قرآن کریم آیت وی دی په قرآن کریم کې وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. الله زه نیغه لار غواړم تا نه، ماله نیغه لار ما ته نصیب کا. اوس دا نیغه لار خو دته ټوله قرآن کریم کې موجوده ده. دی په دغه نیغه لاره باندې ځي نه، چې دی په دغه نیغه لاره باندې ځي نه، نو دا عمل ونه که په دغه نیغې لارې والا آیت باندې، نو دله به الله مخکې علم نه ورکوي. او که نه چېرې دا عمل وکړو چې بھائی زه دا روان یم، ما دا تفسیر چالو کړی دا، زه د خپل اصلاح دپاره ما چالو کړی دی، نو دله به الله مخکې علوم ورکوي. سینه به په خپله باندې کولاویږي علومو ته. تاسو ته به عجیب عجیب ذهن کې دا خبره کېدی په اصولو کې کم مبادیات درته بیان شي او په دې کې درته کم اصول بیان شي چې دې باندې عمل وکړه. په خپله به تاسو 10 ورځې به نه تېرېږي، کلونه به هم تېر کړي، په کلونو کې چې بس نه په 10 ورځې کې به الله هغه درکوي. نیت خالص ډېر اهم او ضروري شی دی. ځکه چې دا عمل بغیر د نیت نه چې وي دا داسې لکه جسد بغیر د روح نه. بغیر د روح نه چې کوم وي، بس یو سړی چې دی نیت دته خالص نه دی او دی عمل کوي، نو داسې دی لکه بس مړی پروت دی، نو نیت نه دی خالص. د مړي څه عمل چا لیدلی دی قبول شوی دی یا چا لیدلی مړی خو چې بس دنیا نه لاړو خبره ختمه شوه. په دنیا کې چې څه کوي بس دغه الله ته رسي، دنیا نه چې لاړو بیا څه الله ته نه رسي. بیا خبره ده تاسو په خپله ویلی دي چې انسان د دنیا نه ورشي نو د ده نه دا عمل کول دا پاتې شي، دا بیا دی نشي کولی. په څه به عمل کوي؟ تاسو خیال کړی دی ژوندی سړی چې دی، ژوندی سړی چې قبلې تخفي کړي نو هر یو سړی ورته چغه وایي چې دی خوا قبله ده، شعایرو کې ده، دی خوا قبله ده، شعایرو کې ده. خو که تاسو خیال کړی وي دا مړی چې وي، مړی خلک لامبوي، نو د لامبولو اسانه طریقه چې ده نو مړي له خپې قبلې ته کول دي که نه؟ د مړي خپې به قبلې ته کړي نو لامبې به که نه؟ اوس د مړي خپې چې ته قبلې ته کړې او دی لامبې، نو دی آیا دې ځای کې تا ته څوک دا نه وایي چې د خپې خو قبلې ته دي؟ ولې درته نه وایي؟ ځکه چې دی مکلف نه دی. اسدالله ته ووایه ما پوزه ډاکټر له دی مکلف نه دی. زما خبرې ته خیال دی چې څه وخت دی مکلف دی هلته جدا حساب دی، چې کوم وخت کې دی مکلف نه دی هلته جدا حساب دی. نو چې یو سړی عمل کوي او نیت د خالص نو دی عمل حساب داسې لکه مړی چې دی. نو موږ به ځان داسې ساتو لکه د مړي په شان چې نه یو، نیت به موږ خالص ساتو. نو انشاءالله تعالی چې نیت زموږ خالص وي نو موږ به په فایده کې. بل په دې امورو کې دویم امر چې دی هغه زموږ د تدبر او تفکر فی القرآن. موږ یو آیت راغی، آیت موږ دې ځای کې لا اورېدلی نه دی، سبا کې خیری آیت سبق فرض کرا روان دی، فلان کې آیت به موږ سبا وایو. اوس چې سبا موږ هغه فلان کې آیت وایو نو هغه آیت د ویلو دپاره موږ نن کېناستو، په دې آیت کې موږ خپل فکر وکړو. موږ تفاسیر ونه کتل، تفاسیر هم نه دي کتلي، خو په دې کې مو کتل چې یاره دې آیت کې فاعل کم یو ګرځي، مفعول کم یو ګرځي، بیا د مفعول اقسام دي. داسې موږ مرفوعات وګورو، منصوبات وګورو، مجرورات پکې وګورو، بیا د هغې ترکیب یو بل سره یو ځای کړو، بیا صیغې پکې جوړې کړو. نو په دغه صیغو کې بیا موږ ګورو چې دا صیغه دې ځای سره څنګه فټ راځي،
آیا په دې فلان کې قاعده لګي نه لګي، ترکیب راولو فلان کې قاعده لګي نه لګي. نو که مونږ په دغه تدبر او تفکر په قرآن کې وکړو نو بیا مونږ ډېره فایدې، ځکه چې الله په خپله فرمایي لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. پکار دی چې تدبر کی په آیاتونو د الله تعالی کې، ولیتذکر اولو الالباب. بیا الله فرمایي پکار دی چې نصیحت حاصل کی عقل والا خلق. اوس عقل والا خلق تنا نصیحت حاصل کی، دا عقل په کوم اعتبار سره ویل دی؟ په دې کې سوچ پکار دی چې عقل په کوم اعتبار سره دی. عقل په اعتبار د عقیدې سره وګورئ. عقل خو هر چا کې دی. که په عقل لار مندیش وی بیل فضله چا بنو ویلی زال بوالی سینا تا، بوالی سینا کی ټول دنیا نه زیات عقل وپکې، لیکن فضل د الله خو نو ولته کنه. نو عقل په اعتبار د عقیدې سره، لکه آیت خو موږ په عقل نشو حل کولی، موږ په عقل خو آیت نشو حل کولی، لیکن الله بیا فرمایي چې ولیتذکر اولو الالباب. نو دا اولو الالباب چې وی نو دې کې مطلب دا دی چې عقلمن هغه سړی دی چې هغه ځان له هغه لار خوښه کي کومه لاره کې چې رشد و هدایت او جنت دی. نو په دې اعتبار سره عقلمن اولو الالباب. ځکه قرآن کریم عقل والا کافر ته نه دی ویلی، کافر ته قرآن بے وقوف ویلی دی، عقلمن دی مسلمان ته ویلی دی. نو لیدبروا آیاته، تدبر بکئی پا آیاتونو دا اللہ کے، ولیتذکر اولو الالباب، او پکار دے چی نصیحت حاصل کی دے قرآن نا عقل والا. نو دا عقل با پا دے اعتبار باندیشی چی دے دا ہوئی چی دا قرآن کریم دا آیت ما بوزی جنت طرف تا. قرآن کریم دا آیت دا ما بوزی جنت طرف تا. نو تبلیغیان خلق دے قرآن کریم دا آیت چې دی نو دا ما بوزی جنت طرف تا. نو دے پا دغ اعتبار سرا دی آیت تو گوری نو دے عقل من شو. پا دی وڑا خبر وی، لیکن پا دی باندې ځان پویول غواړي چې گویا لکه د عقل دا سانچه تر کمه پوری دا. نو دے بوئی چې هذا منزل من الله تعالی یا من عند الله تعالی، دا قرآن منزل دے جانب دا اللہ نا. نو چې دا اللہ دا جانب منزل دے نو دا عقل تقاضا دا چې خلقو خوم ډیر کتابونه لیکلی دي، زه په هغې کې تفکر او تدبر کوم، اخبار راوالم پې غور کوم چې دی اخبار دا لیکلی دي، داسې لیکلی دي، فلانکی کتاب دا لیکلی دي، داسې لیکلی دي، په هغې سوچ کوم. خلک وایي مونږ ریسرچ کوو، لیبارټرۍ کې ریسرچ کوو، وایي خلک کنه. نو دی په لیبارټرۍ کې ناست دی ریسرچ کوي. نو د لیبارټرۍ ریسرچ او د قرآن کریم په آیت باندې ریسرچ دی کې ډېر فرق دی. لیبارټرۍ کې د ریسرچ وکړو، څه ریسرچ یې وکړو، چیندخ یې راونیسو، چیندخ کې دننه وکتل چې په ده کې څه څه دي، د رګونه یو بل سره یو ځای کړه، د اپریشن چل یې زده کړه. ټیک ده. قرآن کریم کې د انسان مخې ته کېښودو، پا دی انسان کی دا خوبی دا دا پکی بد دی، دا بد با دا دی خوبی تا سنگ رازی، دا با دا قرآن پا آیت باندی پا رہنمائی باندی رازی. دا آیت تو قتل پا آیت کے دے غور و فکر کئی چی اللہ وی چی لیدبرو آیاتی ہی، تدبرو کپ دی آیت کے دا با تدبر سنگئی. نو تدبر بدائی چی پا دی آیت کے اللہ دا تصفرمائی چی زندگی سنگا تیرا کا. نو چې الله څنګه فرمایي زندگی به هغه سي تیری. نو دا تدبر راغی کنه، فکر دا راغی چې الله د اسمان باره کې دا ویلی دي چې دا اسمان دا وګوره څنګه دی. اوس دی اسمان ته دی ګوري، که اسم چر یو سړی دروازې دی اسمان طرف ته دی نور ته دی سیزونو ته ګوري، دی په دې سوچ کوي چې یار دا به الله څنګه پیدا کړي. هسې لږ ساعت سوچ وکړو، هم پې ثواب درته میلاویږي. نو دا یو تدبر او تفکر د قرآن په آیاتونو کې چې سبا دا سبق را روان دی، په دې آیاتونو کې زه خپل فکر کوم. ما ته به استاذ داسې وایي او زه پکې خپل لږ فکر کوم، خپل فکر پکې کوم. او داسې زمونږ په فقهاو اساتذو کې لوی لوی اکابر چې تیر شوي دي، هغوی تاسو واقعات اورېدلي دي.
په هغه واقعاتو کې بنده چې ذهن بوزي چې استاد جي راغلی دی پټ ولاړ دی استاد جي راغلی دی پټ ولاړ دی چې طالب علم په کلاس کې ناست ځای کې خپله کمره کې ناست دی څه وایي طالب علم وایي دې ځای د استاد جي رایې دا وه زما رایې دا ده د استاد جي رایې دا وه زما رایې دا ده د استاد جي رایې دا وه زما رایې دا ده دې ځای استاد جي داسې ووایي زه داسې ویل غواړم استاد جي داسې ووایي زه داسې ویل غواړم استاد جي سبا هغه ته وایي ته به سوالم کې په کلاس کې او ته به د ټولو مخې ته ناست یې په کتاب خو ایله ته پوهېږې تا پکې صحیح تدبر او تفکر وکړو نو په دې وجه به دا خیال ساتل غواړي بیا چې دی دریم امر چې مونږ ته راځي نو هغه طهارت ظاهریه او باطنیه راځي لکه قرآن ته مونږ کینو نو لا یمسه الا المطهرون خو مونږ ویلي دي که نه نو طهارت ظاهري دا اولین شرایطو کې راځي چرته انسان ذهن کې دا رانشي چې بس زه خو رالم بس ټیک دی خو بس لاس مې وینځلي دي نو لاس مې وینځلي دي نو دا دې ځای کې امام بخاري سره هم زموږ اختلاف راځي خو زموږ احنافو په دې ځای کې چې په کوم انداز باندې کوم قرآن کریم آیت خصوصا اول خو د قرآن آیت دی چې الله فرمایي چې لا یمسه الا المطهرون بس قرآن له به لاس نه ورړي مګر چې پاکي موږ د قرآن آیت بس ښکلی دلیل دی موږ دپاره نو دې ځای کې د قرآن کریم آیت چې د الله کتاب قرآن په خپله فرمایي نو به درته زر وایي چې دا خو کلام لفظي دی هغه تا ته زر دا ووایي چې دا خو کلام لفظي دی او قرآن کې خو چې کوم حکم صادریږي نو هغه د کلام نفسي دپاره ته به ورته وایي چې ته خپل په عقل باندې هم لږ زور واچوه کلام نفسي ته لاس کلام نفسي له څوک لاس ورړی شي نشي ورړی که نه کلام نفسي چا ته ښکاري هغه یا په سینه کې دی یا آسمان کې دی کلام نفسي خو دې دی موجود نشته یا د ژبې نه ادا کېږي زمونږ خو خبره چې الله وایي چې لا یمس لکه که تا ته خبره دا راځي نو ته به وایي چې نفسي خو حسي نه دی بل زمونږ عقیده د نفسي او د کلام لفظي باره کې جدا جدا ده هغه تاسو ټولو ته علم دی چې کم یو خلق الله دی کم یو کلام الله دی امام احمد بن حنبل په څومره وال خوړلی امام بخاري په د کلي نه وتی دی ځکه چې ورپسې دا معتزله خپله یو خبره اوله بوله امام بخاري په امیر د بخارا باندې د هغه له بېعزتي کوله او هغې د هغه ځای نه مهاجر که او د بخارا نه په خرتنګ ته ولیږه جلاوطن یې که د بخارا نه خو امام بخاري استلی شوی په دې مسله باندې دی نو یو کلام لفظي دی یو کلام نفسي دی کلام نفسي چې دی هغه قدیم دی کلام لفظي چې دی دا حادث دی کلام نفسي قدیم کلام لفظي دا حادث دی څنګه هغه قدیم دی دا حادث دی خیر د عقل په بنیاد هم ورته کتل غواړي کلام نفسي چې دی هغه مونږ ته ښکاري نه حسي نه دی نو هغه د قدیم ځکه کلام الله دی د الله کلام دی الله په تکلم کوي نو چې الله په سیس تکلم کوي هغه کلام الله دی غیر مخلوقین شکنه هغه مخلوق نشه کنه او دا چې دا لفظي دی دا قرآن کریم مونږ سره چې پروت دی که دې باره کې څوک وایي چې دا حادث دی مونږ وایو بالکل حادث دی څه زمانه تېره شي نو دې ځای قرآن کریم نه پاڼې جدا شي رو رو ضعیف شي رو رو بیا ډېر زیات ضعیف شي بیا هغه پاڼې چې دی نو هغه خلک وړي نو اوس خو زمونږ په ملک کې الحمدلله لکه دغه تنظیمونه هم شته چې هغه د قرآن کریم حفاظت پسې ګرځي داسې تنظیمونه هم شته زمونږ په صوبه کې لوی تنظیم دی هغه زابل ورځ د هغې مرکز ته تللی ومه د هغې مرکز ته زابل ورځ تللی ومه نو زه بوتلم نو ماته وی دا وګورئ کتابونه چې کوم عام د سکول کتابونه وي یو هغه کتابونه چې هغې کې د قرآن آیاتونه وي یو هغه کتاب چې هغه مکمل قرآني نو هغې کې بیا هغې په هغې کې شعبې جوړې کړي دي اول خو چې څنګه هلته راورسي نو یو ښکلې کمرې ورله جوړه معتزله په سره په زمونږ لوی بحث هم تیریږي خیر بهرحال نو طهارت ظاهري چې بدن او دا تاسو طهارت ظاهري ویلې د کتاب الطهارت د قدوریم چې کولاو کې د کنزم کولاو کې د هدایم کولاو کې داسې ورپسې راځه د هدایم چې کولاو کې او دغه کولاو کې د کوم کتاب چې بس د فقه راخلی نو په هغې ته کتاب الطهارت ویلې دی د بدن پاکوالی
طهارت ظاهري څه ته وایي چې ظاهري کم نجاستونه وي هغه د بدن نه لرې شي، او باطني دا دی چې زړه ورسره صفا وي. قرآن هم وایي وذرو ظاهر الاثم وباطنه، قرآن کریم وایي وذرو ظاهر الاثم وباطنه، پرېږدئ تاسو ظاهري ګناه او باطني ګناه. قرآن لراغلی نو په طالب علم باندې دا ضروري شو چې دی دا دواړه طهارتونه دی حاصل کی، دواړه چې حاصل کی. بس ځکه قرآن کریم کې الله دام فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. دا اسوه حسنه مطلب څه دی؟ مونږ خدای تر وخت وایو سیرت جلسې نو مونږ وایو لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. وایو آیت مونږه. اوس دا اسوه حسنه څه شی دی؟ اسوه حسنه دا دی چې زما پیغمبر، اسوه حسنه بس مختصر الفاظو کې زه تاسو ویل غواړم چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم انداز اختیار کړو هغه انداز دې زمای، کم انداز زما پیغمبر اختیار کړو هغه دې زمای. اوس زما د پیغمبر انداز کم اختیار کړو هغه دې زمای. بس مونږ صرف دومره مختصره ترجمه د اسوة حسنه وکړه. ٹھیک شو؟ اوس په دې کې تفصیل ځان له یو شی دی چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن ته کېناستو نو کومه طریقه اختیاروله، نو چې زه قرآن ته کېنم نو هغه طریقه به اختیاروم. زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازار ته تلو نو کومه طریقه اختیاروله، نو هلته اسوه حسنه هغه شوه د هغه طریقه. زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک کولو نو په کومه طریقې کولو، هلته اسوه حسنه هغه شوه. زما پیغمبر اوس دغه اسوة حسنه ورکوټې غوندې لفظ مونږ ورکوټې غوندې ترجمه وکړه، بلکې دا ترجمه نه دا تفسیر دی چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کومو حالاتو کې کومه طریقه اختیار کړې وه بس هغه زما ده. اوس زما د پیغمبر د زندګۍ پهلوګانې دي، نو په پهلوګانو به داسې ټکوم. نو پهلوګانو کې زه اول رالم، زما موضوع دی وخت کې طهارت دی. نو ما په حدیثو کې اوریدلی زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت انس وی چې زما پیغمبر به اودس ماتي لتلو ما سره به لوټه په لاس کې وه. ٹھیک شوه؟ زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اودس ماتي لتلو ما سره به لوټې په لاس کې وي، ما به پیغمبر له لوټې ورکړې. پیغمبر نو دا به زمونږ طهارت راشي، او طهارت به په طریقه د پیغمبر باندې راشي صلی الله علیه وسلم. باطنی طهارت څه دی؟ چې زړه به د ګناهونو نه پاک وساتو. لکه اوس زه قرآن کریم ته ناست یم او زما په ذهن کې ګناه دی، ناست قرآن ته یم په ذهن کې مې ګناه دی، نو ما په دې ځای کې طهارت باطني خو حاصل نشه ماته کنه. او چې کله ګناه په دې زړه کې وي نو قرآن به ورته څنګه دننه کېږي. ځکه تاسو ته یو اسانه خبره کوم، د یو سړي ته دا علم دی چې په دې فلانکی کمره کې زما دشمن ناست دی، دشمن هغه ځای ته ور دننه کېږي؟ نه دننه کېږي. او دشمن ځای ته څوک هم نه دننه کېږي. اوس نجاست چې دی دا د قرآن دشمن دی. زما د زړه نجاست د چا وي، ذهني نجاست، په دماغو کې نجاست وي، دا خو د قرآن دشمن دی. نو قرآن کریم به هلته څنګه خپل ځای نیسي چې دشمن پکې ناست دی؟ قرآن به تا ته وایي چې دا د دې زړه مالک دی، ای مالک مکانه ته ما دې مکان ته بوتلل غواړې، خو زما د دشمن ازلي دشمن خو ته اول وباسه. نو زما هغه نجاست چې په کوم زړه کې دی هغه د زړه نه ما ویستو، نو قرآن به ورته رادننه شي. دا به یو لازمي امر وي. دا وشوه. بیا ورپسې څلورم نمبر امر زمونږ چې دی هغه ترک معاصی دی، گناہ پرېښودل. لکه الله فرمایي والرجز فهجر، آسان لفظ دی، والرجز فهجر. څومره په ښکلي الفاظو کې قرآن امر بیان کړی دی، د رجز لفظ ذکر کړی دی، فهجر بس پرېږده. قرآن صفا ویلي ګناه پرېږده، معاصي پرېږده. اوس قرآن راته ویلي چې معاصي پرېږده او مونږ قرآن ته کینو معاصي موجود وي، نو قرآن به راشي زمونږ ذهن ته؟ نه به راځي. قرآن وایي معاصي پرېږده، بس مونږ وایو او قرآنه تا ته ناست یم ته وایي معاصي پرېږده، بلکل زه معاصي پرېږدم.
قرآن کریم تا راته ووې پرېږدمې نو والرجز فهجر. اوس دا په ده باندې په طالب علم دا لازمي دي لکه اسانه خبره د قرآن یو آیت به ذهن ته راولو مخې ته به کېږو ما آتاکم الرسول فخذوه. پیغمبر درته کوم احکام بیان کړي دي هغه راونیسه. وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر د څه نه منې کړی د هغې نه منې شه. اوس چې پیغمبر کوم احکام بیان کړي دي هغې مطابق زندگی کا پیغمبر د څه نه منې کړی د هغې نه منې شه نو والرجز فهجر. اسانه خبره ده ګناه دې پرېښوده بس ګناه پرېږده. پیغمبر وایي ګناه پرېږده موږ ګناه پرېږدو. او بل اسانه خبره تاسو ته دا حکم حدیث کې چې کومه راځي مفهوم یې داسې دی چې خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم د دې تفسیر به په ختم الله علی قلوبهم کې بیا راځي. امام الانبیاء فرمایي صلی الله علیه وسلم یو سړی یو ګناه وکړي او دا حدیث تاسو ډېر ځله په کلاس کې استاد نه اورېدلی دی چې یو سړی ګناه وکړي یو تور داغ د ده په دې زړه باندې ولګي. ټیک شو داغ ولګېدو. اوس هغه داغ دپاره استغفار داسې یو پوډر دی. استغفار داسې یو صابون دی شیمپو دی د طهارت اسباب دی سبب دی. هغه چې پرې راغې نو دا تور داغ یې لرې که نو که بل ورځ بل تور داغ ولګي بیا استغفار وکړه توبه وباسه هغه به لرې شي. او که نه ګناه وشو توبه ونه ایستې شوه داغ په زړه پاتې شي ورسره بل ولګېد بیا ګناه وکړو بیا توبه ونه ایسته بل ګناه راغی توبه ونه ایسته بل ګناه راغی توبه ونه ایسته بل ګناه راغی نو داسې ورو ورو یو یو داغ جوړېده مکمل زړه تک تور شي. نو بس چې تک تور شي بیا په ده مهر ولګېد بیا نه صفا کېږي. ورکوټې داغ په کپړو باندې اسانه خبره په کپړو باندې یو داغ راشي موږ هغه ځای ووینځو بلیچ راواخلو بلیچ پې ولګوو هغه داغ لرې شي. خو که د یو سړي ټولې کپړې د زنګ ډکې شوې مکمل جوړه نو بیا دې دا غورځوي که نه بیا موایي چې دا به صفا شي په بلیچو باندې بیا یې نه صفا کوي بیا وایي بس وغورځېده. نو په دې وجه باندې په زړه باندې به هغه داغ نه پرېږدو کوم چې د معصیت داغ دی. د معصیت داغ به سبق کې ناسوځي ذهن ته خبرې راغلي ګناهونه راغلي سبق دوران کې بې ادبي د سبق وشورانه سبق دوران نه پاسې د جماعت بې ادبي وشوه قرآن کریم د الله کتاب دی دې بې ادبي وشوه نو موږ به زر ذهن دې ته متوجه کړو چې ما نه دا ګناه وشه دا ګناه ماله نو پکار زه دې نه توبه وباسم بس توبه مو یسته خبره ختمه شو. که چرې موږ دغه وخت کې توبه ونه یسته نو دا ګناه پاتې شو چې پاتې شو نو دی زیاتېږي. نو په دې وجه باندې که یو سړي نه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نه یو سړی تپوس کوي چې زه خو ګناه پسې بیا بل ګناه وکړم نو زه بیا توبه نبي علیه السلام ورته بیا هم توبه وباسه کوشش کوم ما تی ګناه نه توبه ویسته نو بیا به نه کوم که نه. نو چې بنده یو کوشش وکړي نو ګناه نه په خپله منې کېږي. خو لکه که استغفار هم ونه کړي کوشش هم نه کوي نو ګناهونه خو د زړه ورله توری نو چې تور شي نو بیا خو بس هغه زنګېدلې کپړه شوه بیا هغه باندې څوک بلیچ ملیچ نه لګوي هغه اوس دا ټوله زنګ دی دا به څوک وینځي او دا به څوک صفا کوي وبشلیږي خو به ونه وینځلی شي. نو موږ وایو دا زړه به دې مات شي وبشلیږي خو بیا نه پاکېږي. نو په دې وجه په ټیم باندې دا پاکول پکاري. خو په دې کې یو خبره بله زبانې ځان پوهول غواړي دا علم چې دی نو دا خو نور دی که نه د الله د کتاب تفسیر نور دی علم نور دی. نو چې علم نور دی نو دا نور چې دی نو دا په خراب ځای کې دننه کېږي. نورانیت په ګنده ځای کې نه راځي. اوس که یو سړی وایي په ډیران باندې نورانیت راځي په ډیران نورانیت راتلی شي چریم نشي راتلی. ډیران ته چا بلب بل کړی دی چې دا زمونږ ډیران دی چې دی په رڼا کې ښکلی ښکاري چا هم نه دي کړي. لارې ته یو سړی بلب بلی خو ډیران ته څوک بلب نه بلی. ډیران چې کم ځای کې نو د شپې به هلته تور تم وي او چې کم ځای کې پاک سم څیزونه وي صفا څیزونه وي هلته به بلبونه بلي رڼا به نو ډیران ته څوک مستقل بلب نه بلی مستقل بلب ما وي یعنی د ډیران خولو دپاره. هسې خو ډیران ته خلک اوس د شپې سره چلی نو بلب به بلی دا خو یو ځان نه خبره
یا دې څه روک شوي ډیران کې نو خامخا به ورته بلب بلئ خو مستقل ډیران ته څوک بلب نه بلئ زموږ رواج نه دی نو که کله زړه ګندی نو ما ته تاسو دا ووایي چې کله زړه ګندی نو دغه ګنده زړه چې دی نو دې ته به نور راشي نه راځي ګنده زړه ته نور نه راځي چې زړه ورته پاکي د معاصیونه نو د قرآن دا نور به د ته رادننه کېږي نو په دې وجه به دغه خیال ډېر ساتل غواړي اوس یو امر بل دی چې هغه موږ ته ضرورت راځي هغه امر خامس تواضع ده عاجزي نو طالب علم د قرآن چې وي نو دکې خو به عاجزي ضروري وي خلک وایي ځان خورې کا نو علم به درله راشي ځان خورې کا نو علم به درله راشي دارالعلوم دیوبند کې یو سیړي ده بره درسګاه حضرت مدني رحمت الله علیه به هلته پړهایي کوله هغه پوڼی اوس هم شته په هغه زمانه کې حضرت مدني رحمت الله علیه چې به هغې باندې خطو او بره به کلاس و په هغې کې حضرت مدني رحمت الله علیه چې ډېر زیات کمزوری شو بیا به خطې نه شو ډېر دقت به ورته په دغه وخت کې قاري طیب رحمت الله علیه چې و نو دا دارالعلوم دیوبند شیخ دغه محتمم دارالعلوم دیوبند محتمم قاری طیب رحمت الله علیه حضرت مدني رحمت الله علیه پسې ټول استادان راغلل چې جی تاسو ته اوس په خطو کې ډېره زیاته ګرانۍ په پوڼو ختلي وي اوس بوډا شوی کمزوری نو حضرت تاسو لمونږ هغه ځای کې دغه بل درسګاه به استادان ورته په مشوره کې وي چې دا به خالي شي تاسو دلته حدیث پړوئ حضرت مدني رحمت الله علیه وی نه زما بس دغه بر د زوړ ځای دی استادانو دلته پړاو کړی دی هملته به پړاو اوس قاری طیب رحمت الله علیه خو کشر دی حضرت مدني رحمت الله علیه له څوک مخې له تلل اخو استاد الکل دی نو قاری طیب رحمت الله علیه یو ورځ راغی په دغه پوڼو کې داسې ودرېدو ورته وی حضرت ما درله هغه ځای کې درسګاه جوړ کړی دی حضرت تاسو حدیث هغې کې پړوایي حضرت تانوي رحمت الله علیه ورته وی نه بره لاړو بل ورځ قاری طیب رحمت الله علیه راغی بیا ورته په پوڼو کې ودرېدو وی زه محمد طیب بحیثیت محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مدنی حفظه الله تعالی تا دا حکم کوي چې د محتمم صاحب دا حکم دی چې تاسو هغه درسګاه ته ورشئ هلته به پړهایي کوئ بس مدني رحمت الله علیه داسې ولاړو او تاو شو نیغ لاړو هلته بیا طلباو ته وی دا محتمم چې دی نو دې زمانه کشر دی دې زمانه کشر دی خو چونکې دې محتمم دی او محتمم امام الانبیاء ټول اهتمام دی کوي د ما ته حکم وکړو نو اول د درخواست کړو ما درخواست نه منلو اوس د حکم وکړو بس چې حکم یې وکړو د حکم مطابق زه ځم هلته لاړو او دام په سنتو عملو خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم له صحابي راغی امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایلو ورته وی که ته انشاءالله صحیح ورته وی چې ته دا ښځه چې دی دا نو دې له ته که طلاق ورکړې نو ښه به وي نو هغه ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستاسو رای ده که حکم دی نبی اسلام ورته وی دا زما رای ده وی بس چې ستاسو رای ده نو زه طلاق نه ورکوم که حکم یې بیا منم دا په حدیث عمل دی قاری طیب رحمت الله علیه حضرت مدنی رحمت الله علیه وایي چې قاری طیب رحمت الله علیه اول رای بیانوله رای ما نه منله اوس یې حکم وکړو حکم منم دا تواضع په دغه اکابرو کې نو موږ به تواضع یو داسې شی دی د ملنګي ځان له به طبیعت ملنګانه جوړې ډېر ملنګانه طبیعت دا به ځان له جوړې دا موږ ډېر ملګري ما ته اکثر وایي یاره تاسو هر چا ته پاسئ زه ورته وایم چې د هر چا ته پاسې نو په دې باندې به تا ته ثواب میلاویږي چې هر چا ته پاسې نو هغه به خوشحاله شي د هغه زړه به خوشحاله دعا به درته وکړي نور به موږ له څوک څه راکړي خو دعا به درته وکړي موږ په دې لاره اکثر سفر نو دا طلبا لاره کې دا چلو کړي موږ ورته ضرور درېږو
ما ته ډېر خلک وایي تاسو په لاره دې باندې ډېر وخت هر چا ته ودرېږي زه ورته یم دا طالب علم دی دته ودرېدم دی او په دې خپل زړه کې څه وایي بل سبا که خیري دې مسند ته راغی دی به هم بیا هر چا لحاظ ساتي دی به وایي چې یاره عاجزي پکار ده عاجزۍ کې ډېره بهتري ده او عاجزي داسې یو شی دی انکساري تواضع دا هم چې په ځان کې راوستا نو ټول عمر به ستاسو کامیابي وي دا په ځان کې راولي ټیک ده یو طالب علم دی دا به قابل وي بل طالب علم به کن ذهن وي مولانا شیخ عبدالحق رحمت الله علیه مونږ هغه وخت حفظ کولو درسګاه کې ناستو اخیری حدیث یې د بخاري پڑھاولو شیخ عبدالحق رحمت الله علیه وی مونږ چې په دارالعلوم دیوبند کیو نو مونږ به د استادانو ډېر زیات خیال ور وخت به بس د استادانو قدر مم کولو او ذهن هم ډېر کمزور و دا شیخ عبدالحق رحمت الله علیه چې استاد الکل هغه وی ډېر ولکانو به دا وی چې دا چمچي دي نو استادانو چمچي دي بس چمچګیرت کوي او سبق نه وایي مونږ به وایي چې د استادانو دغه انکساري مونږ له وایي داسې قابلان هلکان مونږ په کلاس کې لیدلي وو چې هغه ډېر قابلان وو ای به د استادانو قدر نه کولو مونږ به وایي چې عاجزي خدا ده چې د استاد دې قدر وشي وی هغه خلک هم په ټیپرو ټماټرو خرڅولو لیدلي دي مونږ له الله داسې ځای راکړه چې ټوله ورځ به حدیثو ته ناست شو انکساري عاجزي دا زمونږ پیغمبر کړې وه او د دې یو صحابي دی هغه په حمص کې یو سړي سره ملاو شه سړی بوډا سړی و هغه ته وایي چې یاره تا د هرقل خط نبي علیه السلام له راوړه او ما ته د هغې تفصیلات ذکر کولی شي نو زه هغه ټول تفصیلات خو نه ذکر کوم دی ضرورت یې نشته هغه ورته وایي وایي ما چې د هرقل نه خط واغسته او هغه خط مې ووړم او تا مقام ته ورسېدم نو هلته ډېر زیات صحابه کرام ناست دي نو وی ټول په ځمکه باندې ناست دي او په منځ کې یو کس ناست دی او هغه سره لخته په لاس کې د هغې هم په منځ کې ناست دی په ځمکه باندې وی ما تپوس وکړو چې ستاسو هغه صاحب کوم یو دی کوم له چې ما خط راوړی دی وی هغې به چې دا منځ کې ناست دی نو دا دی که نه وی ما خو بادشاهان لیدلي وو دیم داسې بادشاه دی چې د هرقل او د مقوقس او د کسرا غوندې خلکو ته خط لیږي چې اسلام راوړه یا جزیه ورکه یا ګینې جنگ ته تیار شه زورور بادشاه خو دی دی او ما چې کتل دی په ځمکه د ټولو منځ کې ناست دی نو ما هغه وخت کې دا ووی چې دی په ځمکه د ټولو منځ کې ناست دی نو دا بیا داسې صاحب دی چې صاحب کمال دی وی ما خو هغه وخت کې په زړه کې راغلی چې بس په دې ایمان راوړل ضروري دي خو هرقل دا ووی هرقل لوی بادشاه تیر شوی دی د روم بادشاه وی هغه دا ووی چې د ده دا کومه طریقه ده نو دا زما د خپو لاندې چې کومه ځمکه ده دا به سبا د ده ملکیت وي نو تواضع مونږ ته خپل پیغمبر خولی ده مونږ ته ابو هریره خولی ده مونږ ته ابو بکر خولی ده مونږ ته عمر خولی ده لولو کبار صحابه خولی ده مونږ ته خپلو ائمه خولی ده خپلو استادانو تواضع خولی ده نو تواضع یو اهم امر دی دا به خامخا مونږ به دا زده کوو ځکه قرآن وایي سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق سأصرف عن آیاتی الذین او ذهن کې دا خبر راولي الله وایي زه به واړوم د خپلو آیاتونو نه ګورې هغه خلک الذین یتکبرون فی الارض چې هغه په ځمکه کې تکبر کوي گویا مطلب دا چې الله وایي زه به دیني علوم تکبر والا نه ورکوم په دې وجه باندې او ذهن کې چېرته دا رانشي زمونږ بعضې استادان ټیک شو زمونږ بعضې استادان یاره چې زمونږ هغه فلانکې استاد خو چاته پاسیم نه زمونږ هغه فلانکې استاد خو چاته ګوریم نه زمونږ هغه فلانکې استاد خو چا سره سلام هم نه کوي دا ذهن کې رانشي حضرت تانوي رحمت الله علیه لبا یو کس راغی سلام یې وکړي باروزه تا اجازت اخیستی و تا زما ټیم کتلی و چې په دې ټیم زه څه کوم دا به ورته وی ولې دا هغه له تعلیم ورکو دا هغه تعلیم ورکو چې د دې ځای کې د راتلو چونکې زه مطالعې ته ناست یم او ته زما مطالعه خرابې
نو چې ته زما مطالعه خرابې ده خو ته اصول ماتې ته دلته راځې نیغ رادن نه شو اجازت دې وانه غسته نو دام ته اصول ماتې لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا اجازت غختل حتى تستأنسوا نو تستأنسوا اول دې تسلموا رستو دې ګوره چې اول تستأنسوا او شي اجازت ملاو شو نو بیا سلام وکړه نو ته اجازت نه غوښتې نیغ رادن نه شوې نو دغه تعلیم د پاره وي نو که زمونږ استادانو کې څوک صحیح لاس ملاونه کی را پانسی نو دغه مطلب دا نه دی چې دغه عجزي نشته دغه وخت پیښوږي کمزورې به وي یا هغه مطالعه ته ناس وي یا هغه دی وخت په دې موټ کې نه وي استاد دی ټول ورځ حدیث ویلی دي موږ دا نه وایو فلان کې استاد زموږ نه را پاسي نو دا ګینه هغه کې عاجزي نشته دې ده په ذهن کې با یو خبره کې ظن د مؤمن ظن چې د ګمان ظن المؤمنین چې دنو خیرن راضی کنه چې د مؤمن ګمان چې دنو دا خو د بهتره ده کنه د خیر ده نو مونږ ته چرته ګمان غلط بونوزول ته بیا زموږ نیت کې افتراق راځي نو دغه خیال بم ساتل غواړي نو مونږ به دا وایو چې سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق زما بل ملګری ته نه دی یاد ماته یاد دی زه تکبر نه کوم مال الله زه انتظار واچو غلې زه انتوان چو خبره ختم دا به لازمي امر وي بل شپږم امر چې دی نو عقاید فاسده او نزان ساتل عقاید فاسده تاسو قران کریم کې ویلي دي چې من الظلمات الى النور ظلمات جمع ده نور مفرد ده په وخت به بحث کې په بحث راځي او هغه دې ځکه چې ضرورت ته نو دا خبره کول غواړم نور چې دی نو دا ایمان دی او ظلمات چې دی نو دا تیری د کفر دی نو عقاید فاسده جمع راغی ظلمات او نور مفرد راغی نو گویا معلومیږي دا چې دین یو دی او عقاید فاسده ګور ډیر دي عقاید فاسده بے کچ دي بے حد دي بے شماری دي او دین چې د نور دا یو دی نو اوس دې ځکه دې خبره تم سوچ غواړي چې عقاید فاسده څه شی دی موږ به د عقاید فاسده او نزان څنګه ساتو نو دې ځکه موږ ګورو د يهودو عقیده ده د نصارا عقیده ده د معتزله عقیده ده د هندوانو عقیده ده د سکانو عقیده ده د رافضیانو عقیده ده بیا ورپسې چې دنو د قادیانانو مرزایانو عقیده ده نو دا عقاید فاسده د دین بزان ساتل دا لازمی وي که عقاید فاسده او نمزان او نه ساتو نو علم نور دی بیا دا نور مونږ ته نه حاصلېږي مونږ به د عقاید فاسده او نه مکمل په هر ځای کې ځان ساتو او په هر ځای کې به ځان ساتو نو هغه مونږ څنګه ساتو مونږ دې دپاره به زمونږ دپاره محور زمونږ دپاره عقاید فاسده او نه ځان ساتل او عقیده اصلي چې کومه ده دې طرف ته متوجه کېدو دپاره به مونږ دپاره یو محور خو پکار وي یو مرکز به پکاري یا به یو کسوټي پکاري هغه کسوټي به سي هغه کسوټي به مونږه لټو مونږ به اول خپل استادانو ته ورشو زمونږ د استادانو څه عقیده وه زمونږ د استادانو عقیده اهل سنت والجماعت علماء دیوبند حنفیت عقیده وه ٹھیک شو که نه زمونږ د استادانو عقیده اهل سنت والجماعت حنفیت او د دیوبند مشرب دا عقیده وه مونږ به اوس وایو چې عقاید فاسده او نزان ساتلو دپاره عقیده اصلیه څه ده نو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ما انا علیه و اصحابي ترمذی شریف کی روایت ده چې زه په کومه عقیده باندې یم او زما صحابه په کومه عقیده دي نو دا هغه عقیده ده چې دا انسان کامیابی طرف ته نجات طرف ته بوزي موږ به اوس وایو چې فرقه ناجیه څوک ده فرقه ناجیه څوک ده چې نجات به مومي نو فرقه ناجیه اهل سنت والجماعت ده ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای تفترق امتی علی 73 فرقه دم ترمذی کی روایت ده تفترق امتی على 73 فرقه زما امت با په
دغه په 83 فرقو باندې تقسیم شوي. ورپسې فرمایي کلهم فی النار، دا به ټول په اور کې وي الا فرقه واحده، مگر یو فرقه دا به د اور نه بچ وي. اوس دا روایت ترمذی شریف کې دی، هغه روایت ما انا علیه و اصحاب ترمذی شریف کې دی. نو موږ به دغه هغه فرقه به موږ څنګه معلومو، کومه فرقه چې موږ وایو چې دا پر راه هدایت فرقه ناجیه ده، هغه فرقه ناجیه کومه یوه ده؟ هغه اهل سنت والجماعت دی. اوس اهل سنت والجماعت به څنګه پیژنو؟ نو اهل نه مراد اتباع د مقلدینو. مقلدین اشخاص چې دي دا اهل دي. اهل څوک دي؟ مقلدین اشخاص. مقلد څه ته وایي؟ چې چا اتباع کړي وي. اتباع د چا کړي وي؟ اتباع د ځان نه مخکینی نه کړي وي. هغه ځان نه مخکینی چې دی هغه اتباع کړي وي، هغه اتباع د ځان نه مخکینی نه کړي وي. هغه اتباع د چا کړي وي؟ هغه ځان نه مخکینی نه کړي وي. نو چې ځان نه مخکینی نه کړي وي نو دا اتباع روانه ده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. اهل نه مراد اتباع مقلدین اشخاص چې کوم دي د هغې اتباع کول. د سنت معنی څه ده؟ سنت معنی ډېرې دي، خو موږ به دې ځای کې سنت معنی لارې ته وایي، لاره او طرز عمل ته هم ویلی شي. سنت لارې ته هم ویلی شي او طرز عمل ته هم ویلی شي. او په دینی اصطلاح کې لفظ سنت څه شی دی؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام طرز زندګۍ ته سنت ویلی شي. سنت لارې ته هم ویلی شي، طرز عمل ته هم ویلی شي، او په شرعي اصطلاح کې څه ته ویلی شي؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام طرز زندګۍ ته سنت ویلی شي. نو اهل څوک دي؟ چې اتباع د مقلدینو اشخاصو کوي. ٹھیک شوه؟ سنت څه دی؟ طرز زندگی د نبی علیہ السلام. جماعت څه ته وایي؟ هغه افرادو باندې دې اطلاق کیږي چې د چا اعتقادات او اعمال، د چا اعتقادات او اعمال او مسائل د هغې محور د نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنت صحیحه او د صحابه کرامو اثر مبارک وي. د نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنت صحیحه او د صحابه کرامو اثر مبارک وي. اعتقادات، اعمال، مسائل په دې ټولو کې محور د ده چې وي دا دغه وي. نو دا اهل سنت والجماعت شو. اهل سنت والجماعت د نبی علیہ الصلاۃ والسلام خپل مقتدا مني. اهل سنت والجماعت څوک دي؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام به خپل مقتدا مني، صحابه به معیار حق مني. نو اهل سنت والجماعت ائمه اربعه به حق مني. ائمه اربعه به ولې حق مني؟ دا مې یو خبره ده. څوک به دا ووایي چې دی ډایرکټ په حدیث عمل ولې نه کوي؟ نو موږ وایو د ائمهو داسې قول وښایي چې په هغې کې په حدیث عمل نه وي. یو جواب خو ستا دا شي ائمهو چې کومه مسله بیان کړې وي نو په هغه ټولو مسایلو کې په حدیث باندې عمل وي. ځان نه خو یو خبره نه وي، عمل په حدیث باندې وي. نو د ائمهو هره مسله هغه په حدیث باندې عمل دی. ته وایي چې ډایرکټ په حدیث یې ته ولې نه کوې؟ نو موږ وایو چې حدیثو کې د نبی علیہ الصلاۃ والسلام نه په یو موقع باندې یو شان فرمان منقول وي، په بله موقع بل شان فرمان منقول وي. نه که موږ دا یو رانیسو نو بل پاتې کېږي، که بل رانیسو بل پاتې کېږي. ائمه اربعو کې چا یو واغسته، چا بل واغسته، چا بل واغسته. نو د نبی علیہ السلام په ټولو فرموداتو باندې عمل راغی. په یو زمانه کې یو علاقه کې په یو دغه باندې عمل کېږي، بل ځای کې په بل، بل ځای کې په بل، بل ځای په بل باندې. او که یو سړي د تقلید قلاده غاړې ته نه وي اچولي نو بې مهاره اوښتې نه جوړېږي. بې مهاره اوښتې جوړېږي. په کوم طرف ځي؟ دلته حدیث ولید بس دا زما دپاره دی، هلته حدیث ولید هغه زما دپاره دی. کوم ځای کې ځان ته اساني ګوري دې ځای په دې حدیث کې راته اساني ده، په ده به عمل کوم. دلته راته دې حدیث کې اساني ده، نه عمل به دې یو ساتي. نو په دې وجه د ائمه اربعو د هغې اجماع په دې خبره باندې ده چې یو سړی یو مسلک را ونیسي نو د هغه مسلک رانیول او په هغې بیا مستقل پاتې کېدل دا واجب دي.
د وجوب اجماع پې شوې ده. نو په دې وجه باندې دغه خیال نور باس به پې راځي. خو زه صرف مختصر لکه چې مونږ کوم سیز ته روان یو چې هغه مختصر زمونږ په ذهن کې د هغې یو خاکه پرته وي. اووم نمبر امر چې دی هغې باندې ما تاسو ته په شروع کې بحث وکړو چې لکه تفسیر ته راځې نو ملازمت تکرار به یو لازمي شی وي. تاسو که خیال کړی وي چې مدرسې نه فاضل شي په دې بزمونو کې حصه نه وي اخیستې، بزمونو کې حصه نه وي اخیستې. اوس د په بزم کې حصه نه وي اخیستې نو ژبه یې خو نه چلېږي که نه، وید روانو بس وبدرېږي. ګوري به زمونږ د کلي نه یو جومات تللی و، تبلیغي جومات، نیت او خالصوالی خو یو جدا شی دی، غچ چې الله ورکړي. تبلیغي جومات تللی و نو یو علاقې ته لاړه. دې ځای کې یو کس دی نوم یې نه عالم، ډېر ساده بزرګ سړی دی، ساده سړی دی. هغه پکې و. چې څنګه هلته لاړو خلکو ته داسې ودرېده، خلکو ته داسې ګوري بس په ژړا شو، نیت یې خالص دی، ژبه نه چلېږي، بس په ژړا شو، خلک هم په ژړا شو. چل سوش بیا خلکو دلاسه که بیا ودرېده، بیا په ژړا شو. چې بیا په ژړا شو نو هغه ټولو خلکو یاره بس مونږ سروزې له ځو، ټول ورسره سروزې له چې څومره ناست وو ورسره تیار شو. هغې وی چې په ده کې دومره عاجزي راغله، دا په مونږ کې هم راتلی شي. خیر به هر حال ملازمت التکرار که چېرې مونږه سبق ووی لیکن مونږه تکرار د سبق ونه کړو یو بل سره، بس سبق واقع والوتو، زمونږ پې ژبه ونه چلېده. تاسو په خپله باندې خیال وکړئ، یو سړي سبق ووی واورېده، یو بیان چا وکړه چې تاسو یو بیان کې ناست وئ، هغه م واورېده، په بل ورځ تاسو ته بیان نه یاد، خو که بیان دې واورېده او زر تا بل ته بیان کړه چې مړه دا یې ووی، دا حدیث بیان کړه، دا یې ووی، په بل ورځ هم هغه بیان تا ته یاد وي. نو چې ژبه پې وچلېږي تکرار دی ته وایي. او په تکرار کې یو فایده دا میلاو شي چې دا ملګري په یو بل پکې سوال وکړي، ورته وایي یاره دې ځای کې څنګه دا فاعل جوړېږي که مفعول جوړېږي، دا مفعول له جوړېږي، مفعول له جوړېږي، مفعول فی جوړېږي، دا دې ځای کې ظرف جوړېږي، دا دې ځای کې مبتدا جوړېږي که خبر جوړېږي، دا دې ځای کې بدل جوړېږي، دا مبدل منه جوړېږي. نو په دې یو څیز باندې دا موصوف دی، دا صفت دی، دا جار دی، دا مجرور دی، دا مجرور به حرف الجر دی، دا مجرور چې دی د مضاف الیه په وجه باندې دی، مضاف په داخل دی، هلکه مضاف باندې خو الف لام نه داخلېږي. وګوره دې ځای دا موصوف صفت دی که دا مضاف الیه دی. نو د ده په دې تکرار سره په دې وړو خبرو ټول صرف نحو هم دته مستحضر شي. نو په دې وجه باندې دا تکرار دا ډېر زیات لازمي دی، په دې کې به فایده ډېره میلاویږي. اوس یو 10 منټه وقفه وکړئ، ورپسې به نورې خبرې کوو انشاءالله تعالی. یو 10 منټه وقفه وکړئ، وګرځئ راوګرځئ، او سبا نه کېدای شي وقفه کې چای هم میلاویږي انشاءالله، خو نن څه نشته. ښه ټول هر څه بند کړه.